15 14,000 پرې دا 1,000 روپۍ والا دا ستا د روزګار وګوره چې روډ ته ناستې مخامخ جاړې باندې دې وسه بیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یار خیر دی. ته بدمعشي راغلی نه لا داسې نیغ نیسلې دي نه جی نه چنګمان دي راکې نه ګاډي ته لګه حاجی خان دروازه را بنده که ستا انداز خدا سے دی لګه د بدماشانو نه جی نه لارې نه دي ته کوم ځای 400 یم جی 400 دی او جی دلته څه کوې بس دا پولې مولې او شی بل شي خرڅوم نو دو مالره ولې خرڅې مطلب مې خبره دار یا خو ته ثوابه کې دغه کې 400 کې خرڅول شي نو بس بل تا کې نو روډ سره کار کول خو قرضدار یم ها نو بس وروته ما یې را داسې مردان ته لاړ شم دلته رااله ما شیخ مدلون والا نه ریږي ها دې کې چې زمونږ د کلي کسان نه کار کوي ها دلته رااله موټر باندې وګرځې نو کار راته ملو نشو ها نو بس بیا مې اخره کې دا شنو راوښته سوچ مې کو چې مې راشه دا کار ځان له شروع کړ ها نو دلته ډېر سات ناستو ما روزانه کینم ها لکه پرون نه بل راغلم کنه دور ورځ یو شان دی کې ناستو ما پول نه لري ها اوس پراشي دي ها نه تاسو لیسن شته ها څه شي خرڅ جی ها غریبی له دې په خپل مزدوري کوم نه ته خدا دې خان دې لکه چې زه سلطې په مې راته وکړه نه جی نه ولې نو لیسن دې څه کو لیسن دې سره نشته لیسنس نه جی خرڅ سيزونه یې ماشومان سيزونه خرڅو خپل غریبی له تاسو یې دې لیسنس نه نو والله ما بسم الله خبره جوړه دا وګوره اوس نوې بیل پاس شوی دی او جی ولا دې جرمانه کوم راته وسوي کنه نو به د خپل ځمکه وتختی ها طلب پته شته چې دا لایسنس نه یو کړو پوله نه چې کباړو مراټول نه 100 روپیا جرمانه را دي تاسو دې خبره پته را نو ته خو ما ته پته نشته سره لا کې ویاو نو سبا ما ته لیسنس خو را الریډي پته نشته خو لګه خبره دار چې اوس لیسنس جوړو منه پاغیم د ما خرچ را دي نو ما سره ودونه پیسې نشته دا لیسنس پسې نو بیا مزدوري نه کې دوه خبرې دي نو بیا به کور نه استم مزدوري باندې کوم دا خو په حالت جرمانه کې راغلي ذکر راغلي چې خو تا سامان را بار کړی دی پروډ ګرځي نورا ته حکومت پاکستان د ټیکس نه ورګي دومره پیسې غټي دغه زمون د حکمرانانو حق کیږي کنه چې راته کومې پیسې غټي پکار دي له پکې ورکو کنه ولې نه کیږي چې خو بس زمام غریبي ده کنه جزیره تا خو غریبي ده نه که خدایم خرچي ډیری دي بار ملکونو د زیرو رال ته کې کم دینو ګوره ټول فیملی ځان سره بوزي دای خرچېل ته کې میاج دوه تیری چکرو لزی امریکای ته زی انګلند ته زی نشي ته ولا نه ورګه زول نه ورکوم نه ای به چکرې بس وای او چې من کار روزګار نه کوو نه که کته خوري او کو نه خوري کته کار روزګار کېو کنه کې کته غټیو کنه غټي دغه 100 بګيږي حکومت له ورکه او کنه چې دغه 100 بګ نه کنه بیا خو غوري دلته مشکل ته پاکستان کې بیا سره پاتې کېږم ما کوم هو بنگلاديش ته لاړ شه ټول ورته دا خرڅ کې 100 روپے وای غټي یاره ما پرون ټول ورځ خرڅ کړی 600 روپے را لګټلې پاګش په 100 روپے بیا سو کړی هیڅ مې په نه کوي بس جیب کې مې کلی کې قرضدار یم او خوراکې نو ادم را روان دي کامیاب و پاسته ها او کور بیرون بیمار دی نو بازار حساب کتاب نه د شل پیران سره بچو تا واده کړی دی او جی ما یو ځویر مال خدای دا تا باندې ډیر بوج نه تا دا ګور خپل د وړو مورم د پسر دا بیبیم د پسر ده بیمار ده دا خوراکیم د پسر ده دا غي واده کول غواړي حکومت پاکستان له پکې ټیکس مور کول غواړي دا بس کېږي نه کا نو بازار څه د الله نه غواړم لاره دا ارسه زما پوره کینه زه خدا غلبي خدای نه سوال کوم کیو کارو کا تعالی دیو مشوره در کوم بیان اعظم تر څه کارو کراته چې دا سخر سه پدې کې دومره مزدوري نه پاتې کیږي ته ځان یو ورکوټ غونډه گاډي ولګو د فروټ یا د سبزی باغې باندې خپل کار کوا د مخامه پورې وصال الله پاک زر بزرا خپ اسانه باندې درکې کلی کې مې چې کړې لګولو دا پیکوړو مې کړو دا هغه کې بلماله شلو به مزدوري کې دا خو بس کلی د خلک داسې چروره تا سره سر سترګې لګېدلې بل سره نه را بشي قرضونه 50 روپۍ را کړ 100 را کړ 200 را کړ هغه به نه قرض یو چې په کومو پیسو ما سودا راوړې وسه بنا بنا وی یو ما بس هغه کې کړې بس بیا ما باندې مې چیرې زماره دکاندارې غو پیسې پکې غوې
اوس دا ماشه لکه مشوره درکړه دا د خو خانه تا راځي هم مال خپل مشوره راکړه چې د فروټو یا د سبزی گاډي ته ولګي ولې نه جی ولې نه او بس ایدا پارم پیسې وځو هغه خو بلګو پیسو کیږي ناغه خو جی بس منډه ته بځي سودا مودا براوړي په څومره پیسو اندازه ته ته ماړه بازان لراته دا اندازه ته په څومره پیسو بږي نن سبا خو جی کمزور گاډي عمل نه دا 3000 روپے باندې وکي او چې بیا سره فروټ موټر بیا پسو او چې فروټ موټر خله او پیسې مې سه په باندې نه ماته ورته تقریبا 15,000 ته خبره رسې نه 15,000 تاسو سره نشته استېجی کنه چې مړه داسې کار کوه 15,000 پرې دا 1,000 روپے والا دا ستاسو روزګار وشماره سودی ډېر زری اوس وایا ډېر اوس الله تعالی له څه لري کیه پورا زه ته خبره چې کوم روته خپل مهنت کې مزدوري کې دا غیرتی خلک کوي دا غیرت سړی دا نشي کولی ته غیرتی الله پاک هم غیرتی ذات ته دا غاستا غون غیرتی خلک ډیر زیات وایي ور اوس ته مان پیژنې عزت نه پیژنم جاړه براته نه ګوره چې روډ ده ناسته مخامخ جاړه باندې دې وسوي خو به په دې سره څه کار وشي لارې آباد ساته یار خدای ټول عمر آباد ساته لارې مه خرابوه یار دا څه لاړ شو کو سبا نه چې کوم دي ځان ته راغ سیټینګ وکړه ټیک بل لروزه خپل حلال مزدوري کوه ان شاء الله په دغه حلالو کې دغه لس روپو کې چې کومه مزه ته په الله یقین وکړه چې په حرامو په کرونو روپو کې هغه مزه نشته کومه چې پدې زما غریبه روزګار دی کنه ما روان کړی دې نن دوی ما درې ما دا خدا به یو انسان ته په نظر کې ډېر سپک ښکاري په دې کې چې الله تعالی مال 1500 روپۍ راکړي هغې کې الله مال کم برکته شوي چاته څه پته دا بالکل هېڅ پته چاته نه لګي په دې کې چې الله مال کم برکته شوی که نه خو دغه 1500 روپۍ مال خدای راکړي که نه بس په دې زما خو ښکلې روستې دي او یو خبره تو کوم اخره کې